چې د جمعې په ورځ د سحر په مونځ کې سورة سجده او سورة دهر لوستل دا یو مسنون او سنت طریقه ده. زمونږ حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وای مونږ به چې مبارک صاحب رحمت الله علیه زی تطلق خپل مرشد ګرامی به یادو باړي حضرت سے مبارک نو هلته به د جمعې ورځ سحر مونځ له موږ ځان رسولو یا به سحر کې صحبت کېده بعد له هغې نه به بیا مونږ اجازه اخسته. صحبت خو به ټوله ورځ خو د مبارک معمول دا او سحر به هغه مبارک د جمعې په ورځ صحبت کوو. نو بیا وای مونږ به چې کله لاړلو وای د جمعې په ورځ باندې قاري صاحب مبارک د مبارک شیخ زوی د امامو وای اکثر به د جمعې په ورځ دا سورتونه لوستل په مونځ کې وای چې کله به لاړو د جمعې په ورځ به دا دوه سورتونه لوستل. ما زړه کې یو ورځ راغلل چې دا صرف دوه سورتونه ولې د جمعې په ورځ باندې سحر مونځ کې وایي. وای وړه کې مې ویل چې دې کې څه وجه شته. وای مطالعه مې کوله یو ورځ مې دا حدیث د ذهن نه تېر شو او مطالعه کې مې تېر شه. صحیح مسلم روایت دی رسول الله مبارک فرمایي چې په دې ورځ باندې رسول الله صحابه فرمایي رسول الله مبارک به په دې سحر مونځ کې دکه دوه سورتونه لوستل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل إلى آخره وهل أتى على الإنسان إلى آخره. دغه دوه سورتونه به رسول الله مبارک سحر مونځ کې لوستل. نو دا اولیاء دا نیکان د خدای دوستان دی یو مسنونه طریقه چې د مبارک علیه السلام دایمي سنت کني مبارک کله کله پریخي لیکن هغې هم نه پرېږدي هغې باندې عمل کوي. بله دا چې د جمعې په ورځ باندې د سوره کهف تلاوت دا یو مسنونه طریقه ده. جمعې په ورځ زمونږ الحمدلله د پخوا نه دا تل شل کالونه دلته دا معمول دی. جمعې په ورځ باندې جمعې مونږ نه پس مونږ سوره کهف تلاوت کوو بیا نعتخواني کوو ذکر او اذکار کوو. تاسې هم دا عوام چې بهر فضول ګرځېږئ خو ذکر مجلس کې کښېنئ الله بدله خیر درکړي. نور خاص موږ نه کار خراب دی او تاسو هم خراب دی ټول عمر په لهو لعب کې تېرو. د جمعې ورځ خو یو ګنټه نیمه دې دین ته وباسئ ذکر د خدای ته خو وباسئ که نور څه نه په تبع زمون کې خو بس تاسې هغه سنت پوره کېږي که نه موږ سره کښېنئ هغه کوم سنت کارونه ټول به پوره کوئ انشاءالله. نو که دلته یې نشئ کښېناستی نو لازم نه ده چې د جمعې مونځ نه پس یې په کور کې یا سحر مونځ نه پس جمع ته راغلی یا نور مونځونه انو د جمعې په ورځ باندې دغه صورت قرآن کریم راواړوه. د 15مې سپارې تقریبا د دریم په خوا شانه شروع کېږي 14مه سپاره مې یو څو رکو پکې داخلي دي. دغه سورې کهف تلاوت کوئ او دا ډېر یو اجر او ډېر فضیلت لري.